السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندونو، زه محمد یوسف بنیریس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په یوه پلوشې باندې خبرې کول غواړم. راځئ چې وړاندې د دې پلوشې نه رڼا حاصله کړو. غنی خان وایي په توره شپه د غم کې یو بسری د رڼا زرغون په ډیرانه کې ښایسته بوټی د لالا د یارې تور ځنګل کې یوه زرکه په خندا یو ساس کې د امید د نا امیده په دنیا رنگین د بوډۍ ټال د تور شګو په صحرا مستی د که ځواني د که دلبر دی که الله. زما عزتمندو، غنی خان دې دنیا ته څه وایي؟ په توره شپه د غم کې یو بسری د رڼا. انسان چې دې دنیا ته راغلی دی، نو دا دنیا د دې انسان دپاره تکه توره تیاره ده، ځکه چې دا انسان د دې دنیا دی نه، نو دته د رهبر ضرورت دی، دته د یو ملګري ضرورت دی، او تیاره ده نو دته د رڼا ضرورت دی. په توره شپه د غم کې یو بسری د رڼا. دا دنیا ټوله د غمونو ده، ځکه چې انسان د الله نه جدای شوی دی. دی په ورکه راغلی دی، دنه څه ورک شوي دي، او د هغې د موندلو دپاره دا انسان د دنیا ته راغلی دی. نو دا دنیا دا ژوند توره شپه هم ده او غمجنه هم ده، یعنی د غم تکه توره شپه ده، په دې کې رڼا څوک کیدلی شي. زرغون په ډیرانه کې ښایسته بوټی د لالا. ډیران ته چې تاسو وګورئ نو پای کې څه خزلي او څه غولي غوشاني پکې سړی په خوا تېرېدی نه شي. نو دا دنیا مثال د څښا ډیران ده. په دې کې په دې ډیرانه باندې د لالا یعنی د ګلاب ګل هغه څوک دی، څوک کیدی شي. د یارې تور ځنګل کې یوه زرکه په خندا. د یارې تک تور ځنګل دی دا دنیا، چونکې دا دنیا د انسان دنه د انسان د دنیا کې اجنبي دی، نو خامخا به دی یریږي. نو او انسان چې یریږي دی په تیاره کې یریږي. نو د یارې تور ځنګل کې یوه زرکه په خندا. دا دنیا د انسان دپاره د یارې یو تک تور ځنګل دی. په دې تک تور ځنګل کې د ده دپاره د یوې خندېدونکې زرکې انتظام شوی دی، چې هغه خندېدونکې زرکه په دې کې د ده دپاره څوک ده په دې تک تور د یارې ځنګل کې، ځکه چې زرکه د هغې اواز ډېر خوږ او دا زړه راښکونکی اواز وي. یو ساس کې د امید د نا امیده په دنیا. دا د نا امیده دنیا ده، د دنیا نا امیده ده. په دې کې د امید یو ساس کې شته دی د انسان دپاره، چې هغه به څوک وي. رنګین د بوډۍ ټال د تورو شګو په صحرا. کو تاسو د بوډۍ ټال وګورئ، باران چې وشي خاص کر په پسرلي کې یا په شکال کې، زما په خیال دغه د بوډۍ ټالونه وي، نو هغه ډېر رنګین وي. پای کې الله سبحانه وتعالی ګوره چې څو قسمه رنګونه یو ځای کړي او ډېر ښایسته وي دغه د بوډۍ ټالو. نو رنګین د بوډۍ ټال د تورو شګو په صحرا. دا دنیا د تکو تورو شګو یو صحرا ده، خو نه د بوډۍ ټال پکې هم شته دی او هغه هم دی رنګین. نو دغه څوک دي او څه دي؟ غني خان اوس د هغې خبره کوي چې مستی ده که ځواني ده که دلبر دی که الله. سبحان الله. مستی الله سبحانه وتعالی انسان له وجود ورکړی دی او په دې کې د ده په دې جسم کې طاقت ایښی دی، او مستی ده دله الله سبحانه وتعالی مینه ورکړې ده، او د دغې مینې په برکت د انسان مست وي. نو هغه د الله د مینې مستی ده. دویمه څه ده؟ ځواني ده. تاسو که وګورئ انسان له ډېرې مشکلات راځي، ډېر مصیبتونه راځي، خو چې دله الله سبحانه وتعالی ځواني ورکړي، نو دا ځواني د دې لپاره ورکړې ده چې ته د هر مصیبت د هر مشکل مقابله وکړي. که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټولو نه سخت کارونه چې دي، د ټولو نه ستړی کار، د ټولو نه زیات مشقتونه هغه ځوانان کوي. چې ځواني لاړه شي یا ماشومان یې وړوکی لا ځوانۍ ته نه رسېدلی، دی د دغې مشقتونو د زغملو جوګه نه وي. نو د دې غم لکه د دنیا تکه توره شپه ده د غم،
د هغې مقابله ډیران دی. د دې ټولو سختو د مقابلې دپاره الله سبحانه وتعالی د انسان له ځواني ورکړې ده. نو غني خان وایي چې یو مستي ده او بله ځواني ده. مستي د الله د مینې او د خپل وجود د طاقت هم کېدی شي، خو د وجود طاقت دلته کې غني خان ځواني راوستلې ده. نو مستي څه شوه؟ دا د الله سبحانه وتعالی د مینې هغه نشه ده. او ځواني چې ده، ځواني تاسو وینئ چې ځوان د هرې ستړې مقابله ښه په نرتوب باندې کوي، په بادارۍ سره یې کوي، که دلبر دی او که الله. اوس ته که ورته دلبر یې او که الله دی، نو دریم څوک دی؟ الله دی. مستی الله ورکړې، ځواني الله ورکړې ده. او بیا الله سبحانه وتعالی غني خان ورته وایي چې که دلبر دی او که الله، یعنی دریم چې دی الله دی، که ته ورته دلبر وې او که الله ورته وې، هر څه چې ورته وې. زما عزتمندو، دا د غني خان څومره لویه خدای پرستی ده. او دا شاعري چې ده د کیفیاتو نه کېږي، دا د علم شاعري نه ده، دا د فقه شاعري نه ده، دا د فلسفې شاعري نه ده، دا د منطق شاعري نه ده، دا د کیفیاتو شاعري ده. او زما عزتمندو په دې باندې به پوهېږم کیفیات والا. زه به تاسو ته تشریح وکړم، او زما چې کوم کیفیات دي او ستاسو نه، نو دا ګران ده چې تاسو پرې پوه شئ. خو بهرحال مقصد مې دا دی چې غني خان په زړه کې د الله سبحانه وتعالی سره څومره مینه لري او زړه کې څومره ځای ورکړی دی چې یاره که هر څومره مصیبت راشي په انسان باندې او د دنیا هره رشته ستا سره څه ورته وایي مرسته پرېږدي. ټولې رشتې چې دی هغه لاس اوچت کړي، که مور پلار دی، که خویندرونه دي، که ښځې بچي دي، که یار دی، که دوست دی، که مال دی، که دولت دی، که ځواني ده او که طاقت دی، که علم دی، که منطق دی، دا چې هر څه کار پرېږدي، که هنر دی، که پیشه ده، دا چې ټول ستا سره رشته پرېږدي، نو په دغه وخت کې بیا یو الله دی. د الله نه علاوه بل څوک بیا تا نشي سنبالولی. نو دا الله سبحانه وتعالی د امید یو کرن دی. الله سبحانه وتعالی د غم په تکه توره شپه کې یو بصری دی. تکه توره شپه د غم راله، انسان به خامخا د وتو روګدر بوري، نه هغه څوک دی؟ الله دی. بس زه کله کله بلکې اکثر چې کله داسې حالات راشي، نو زه یا الله شکر دی چې ته موجود یې، ستا وجود شته په دې دنیا کې او په دې کائناتو کې. ځکه چې که ته نه وې، دا هر څه به تباه برباد وو. ځکه ستا نه علاوه او ته مینه کوې د انسان سره. زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ای زما پیغمبره چې کله زما نازولي ستا نه تپوس وکړي زما متعلق، نو فإني قریب، ورته ووایه زه تاسو ته ډېر نږدې یم. اجیب دعوة الداعي اذا دعاني فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دي چې څه وایي ما ته، زه د دې اورم او زه د دې دعاګانې قبلوم. نو تاسو زما د ملګرو ته ووایئ زما نه غواړئ، ما سره خبرې کوئ دپاره دې چې تاسو ناکامه نه شئ او تاسو بامراده شئ، مراد ته ورسئ. مقصد دا دی د آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، چې ای انسانانو کله چې ستاسو نه هر یو تعلق واسطه پرېږي، هر رشته تعلق پرېږي، رشته پرېږي، نو بیا ګورې زما نه علاوه ستا نه د مور پلار لرې شول، لاړل، ته یې په خبره باندې پرېښودلې، ستا نه خویندو ورونو لاس اوچت کو، ستا نه ورېرونو خورونو لاس اوچت کو، ستا نه یارانو دوستانو لاس اوچت کو، ستا نه ملګرو لاس اوچت کو، ښځو بچو نه لاس اوچت کو. دا د هر انسان دپاره، دا نه چې دا صرف د یو تن دپاره، دا الله هر انسان ته وایي ستا نه دولت لاړو، ستا نه ځواني لاړه، ستا نه طاقت لاړو، او ستا نه چې کوم دی چې څه وو، ستا نه صحت لاړو، ستا نه پیشه، ستا هنر، ستا علم هغه تا ته بېکاره شول. نو فإني قریب، ګوره زه درته نږدې شم، زه در سره یم، ستا سره زه یم. نو غني خان الله ته او بیا الله چې کوم څیزونه د دې مقابلې دپاره ورکړي، مستی او ځواني. مستی د الله د معیت دپاره ضروري ده چې د الله سبحانه وتعالی مستی د انسان په زړه کې. نو دا د الله دی چې یاره دی به تا چرته یوازې پرې نه دي. هغه یو واقعه ده تاسو به اورېدلي چې کله بني اسرائیلو کې یو
ګناهګار ځوان او بني اسرائیل وخت او بیا هغه ځنګل کې ژوند تېرو تر دې پورې چې مړ کېدو او ډېر ګناهګار او په مرګ په وخت کې وي چې یا الله زه مې خپل قام قبیلې د خپل وطن نه وښکلمه تړیپارې کړمه دې ځنګل ته رالمه هر چا زما ملګرتیا پرېښوده هر چا زه څه کړلمه ویې یا الله بس یو ته مې معاف کړه ستا نه علاوه مې څوک نشته نو فإني قریب و اذا سألک عبادي عني فإني قریب دغه خبره ده د الله سبحانه وتعالی هغه رحمت داسې په جوش کې راغی چې د هغه ټول ګناهونه یې معاف کړو او الټه موسی علیه السلام ته وحی وکړله چې په ځنګل کې زما یو دوست دی وفات شوی دی چا چې د هغه جنازه وکړه زه به د هغه مغفرت وکړم نوره قصه به تاسو اورېدلي چې کله بني اسرائیل راله ویې کړه دا خو هغه انسان څوک چې دی شړلی و د ګناهونو په وجه باندې نافرمانو په وجه باندې نو هغې د موسی علیه السلام ته وویل چې دا څنګه چل دی دا خو هغه دغه ورته وویل چې دا خو د الله ولی ده څوک د ده جنازه وکړي د هغه مغفرت به کېږي نو دا خو موږ په خپله د ګناهونو د وجې نه شړلی و موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو الله ورته وفرمیل چې بېشکه ستا دا قام هم صحیح وی زه هم صحیح ویم ستا قام دی شړلی و د ګناهونو د نافرمانو په وجه باندې بایکاټ یې ورسره کړی و خپل وطن نه یې تړیپار کړی و خو ده چې کله ما ته دعا وکړله چې الله ستا نه علاوه مې څوک نشته نو فإني قریب بس زه خو یم که نه ستاسو دپاره یم نو د ده ما ټول ګناهونه معاف کړو او د ده چې څوک جنازه باندې ودرېږي نو د هغه هم ګناهونه معاف دي زما عزتمندو دا د دې پلوشې مقصد دی د غني خان چې یاره په توره شپه د غم کې یو بسره د رڼا زرغون په ډیرانه کې ښایسته بوټی د لالا د یارې تور ځنګل کې یو زرکه په خندا یو ساس کې د امید د نا امیده په دنیا رنګین د بوډۍ ټال د تورو شګو په سارا مستی د که ځواني د که دلبر دی که الله زما عزتمندو دا کوم چې ستاسو خوښه شوي د الله د رضا دپاره نور خلکو ته یې ورسوئ